او ردیز او د پنجاب او د یو ځای بل ځای په کوټګرو ساحرانو پسې ګرځي، د الله په کتاب د خدای په قرآن عمل ولې نه کوي؟ او دا زمونږ ایمان دی او زمونږ عقیده ده چې د الله د وینا نه مضبوطه وینا د انسان کې دی شي نه، نو د الله وینا ده، د رب العالمین د کتاب وینا ده. دا دواړه سورتونه په مکه مکرمه کې نازل دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت جبریل علیہ السلام ته یو ځل فرمایي چې یو سرکشه پیری دی او ما تنګی، دا پیریان شتا دین انکار نشي کوله. قرآن حکیم کی دا خبر ثابته ده د پیریانو وجود. سرکشه پیری دی او ما تنګی. جبریل علیہ السلام رب العالمین ته ویو الله ذوالجلال دا دواړه سورتونه ورته راولېږل چې دا الله رسوله د دې دواړو سورتونو تلاوت کوا، د سرکشه پیریانو او سرکشو شیطانانو نه به محفوظ ساتم. دا دم یوازې د نبی علیہ السلام د پاره نه، دا د ټول امت د پاره دی، دا د هر مسلمان د پاره دی. نو ګوره دا دواړه سورتونه د سرکشه پیریم دم شو چې سرکشه پیری نه په الله تا خلاصي، نو د عام پیریانو نه خو به په خامخا الله ساتي، او د سرکشه شیطانانو نه چې تعالی تکلیف درکې او تا په مصیبت کې مبتلا کوي او تا کی بیماری پیدا کوي. بعضی بیماری د شیطان د ټونګې د وجه نه پیدا کیږي. د شیطان د ټونګه ډېره پلیته ده، بعضی وخت کې سړی له موکه ورکي په دې ګوتا او خپل پلیتی د انسان په وجود کې وردن نه کی. نو ډېری بیماری دي چې هغه د مس شیطان د شیطان دغه موکې نه او دغه ټونګې نه د انسان په وجود کې پیدا کیږي. شیطان ټونګه ورکی، موکه ورکی او خپل پلیتی په وجود کې وردن نه کی، ډېری بیماری د دې نه جوړېږي. نو چې د دې دواړو ورد کې جبریل علیہ السلام د الله نه نبی علیہ السلام لره وړي دي، نو د سرکشه شیطان د اثراتو نه د هغه د ټونګې نه چې کومې بیماری پیدا کیږي د پیریانو نه رب العالمین به محفوظ وساتي. یو دم پیدا شو. بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه شریفه ته تشریف وړو، هجرت د مدینه منوره شو. 4 کاله تقریبا یو شان متواتر د مسلمانانو او د کافرو په منځ کې جنگونه، مسلمانانو به جهاد کو، کافرو به لګیو جګړې به کولې. پشپغم کال د هجرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیبیه ته راغی. اوږده واقع ده. په حدیبیه کې د کافرو سره په 11 شرطونو جوړه وکړه چې دې طرف نه نبی علیہ السلام وزګار شو. د خیبر یهودیانو سره شیطانی کړي او مخ کې یو ځل نه 100 ځله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره د صحابه کرامو تقریبا 1500 صحابه دا غي یو لخر واغشتو په خیبر ورده. هغه د مدینه منوره سره خوا کې خیبر دی او الله ولا فتح ورکړه، خیبر فتح شو. په دې خیبر کې یو زنانه و يهودانه و. د يهوديانو مسلمانانو ته ډېر لوی غوسه او بغض سم پړه کې پروت دی. اوسم کله امریکا د مسلمان خلاف څه اقدامات کوي، نو د دې پشت کې شاته ګور يهوديان ولاړ دي. دا ټول سکیم او سازش د يهود دی. د امریکای په معاشیات او په اقتصادیاتو داغي په دغه پینټاګان چې راکم داغي فوجي چونه دي، په دې ټولو د يهوديانو قبضه ده. داغي په سېنات ته يهوديانو قبضه ده. داغي چې څومره د پالیسۍ د جوړولو ادارې دي دا ټول د يهودو په کنټرول کې دي. خلک کوئی بش بلال شي، فلان کې براشي، ریګن لاړو بش براشي او دې بلال شي بل براشي، مسلمان ته بردی طبیعت تک شي نه ګورې د آیات ساته. داغي پالیسی يهود جوړي او هغه د مسلمان په دشمنه بنا ده. نو که هر یو صدر د امریکای راځي داغه پالیسی تابع وي. زمونږ د پاکستان شان پالیسی خو نه چې د افرادو تابع دی وي. داغي یو خپل سازش او سکیم دی، یو مضبوطه پالیسی ده د مسلمانانو په دشمنه. نو دا يهوديان د مخکې نه د مسلمانانو خلاف د دې یو سازش او سکیم روانو. یو زنانه و بوډۍ ښځه وه، هغې نبی علیہ السلام سره دشمنی کوله، عداوت. نو یو چیلې یا یو ګډې لال که او په هغې کې نبی علیہ السلام ته زهر واچو. دا یو سازش نو
ډېر سازشونه. یو ځل نبی علیہ السلام دوی له تللی پس مسله کې دعوت یې ورکړه د الله رسوله په پلان کې روز راشو، مونږ مشوره کوو، میټینګ کوو. نبی علیہ السلام په هغه روز لاړ، د یو دیوال سور هلته یې ورته څادر واچو او حضور پاک مبارک ته وایي دلته کښېنه، مونږ راځو مشوره کوو. او د میچنې غټ پلې بره د کوټې سر ته خېجولو او هلته یو انسان پوه کړی و، وایي چې څنګه نبي علیہ السلام د دې سوري ته کښېني دا پل به پې د پاسه راوغورځوي. دا ګوره څونه مضبوط سازش او د دوکې سازش ګورې. ظاهر کې د پیغمبر علیہ السلام سره لیکل کړي و، معاهده کړې وه چې یو بل ته به ضرر نه رسو. الله نبی علیہ السلام پوه کړ، وی زر پاسه ولې وی بره سړی ختلی دی او پل د میچن در باندې راغورځوي. حضور پاک مبارک ته فوراً راوچت شو، سازش یې ناکام شو. په احد کې دوی سازش جوړ کړی، په غزوه خندق کې دوی سازش جوړ کړی، د مکې مشرکان یې رابللي. اوس خو خیبر فتح شو نو غصې پړه کې نورم راله، نو هغه یهودانه هغې په هغه ګډ یا په چیلي کې زهر واچو او نبی علیہ السلام مبارک له دعوت وکړه چې پیغمبر علیہ السلام هغه غوښه راواغېسته هغه نوړی او خولې مبارکې ته یې کړه نو ښکته یې کړه. صحابو ته وایي دا ډوډۍ مه خورئ. ولې د الله رسوله وایي په دې غوښه کې زهر اچولي شوي دي. وی تا ته چا وی وی ما ته دې نوړی الوی چې په دا لاس کې مې پرته ده چې ما مه خوره، په ما کې زهر دی. یو صحابي لږ خوراک کړی و، هغه غریب د هغې نه وفات شو او لږ غوندې خوراک د نبي علیہ السلام مبارک هم تیر شوی و. ښځه یې راوغوښته، وی تا په دې ګټ کې په دې چیلي کې غوښه زهر اچولې دي. وی صاحب تا ته چا الوی؟ وی ما ته دې نوړی الوی چې دا لاس کې مې پرته ده. دا د پیغمبر علیہ السلام مبارکه معجزه وه. دا خو لا د نبی علیہ السلام ډېر شخصیت دی. یو صحابي فرمایي وی قسم دی چې مونږ به ډوډۍ خوړه او نوړی به م د کاسې نه اوچته کړه، نو وی زمونږ په لاس کې به هغه نوړی سبحان الله لفظ وی. دا د صحابو په لاس کې د هغوی کرامت و. وی ما ته دې نوړی الوی چې ما کې زهر دی. وی او صاحب زهر مې پکې چولی دی. وی دا دی بدبختې ولې چول؟ وی ما وی که دروغجن پیغمبر در نه بخلاص شو، اگر رښتونی پیغمبر نو تا تاسم ضرر نشي رسولی. بیا هغه ښځه مسلمانه شوه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاف کړه، وی زما معاف کړه. دا سازش هم ناکام شو. نو چې پیغمبر علیہ السلام مدینه منورې ته راغی، دا سن 7 هجری د 9 هجری د محرم میاشت ده. هغې د خیبر یهودیانو بل سازش جوړ کړ چې په مرګ خو دې مونږ په جنګ نشو وهلی، په زهرو دې مونږ ونه وهه. د میچنې د پل نه الله بچ کړ. یو زمونږ سازش پاتې دی چې هغې ته کوډ او جادو وایي، نو په دې پیغمبر کوډ او جادو پکار دی. او په یهودو کې په هغه زمانه کې انتهایی غټ غټ کوډګر او جادوګر او ساحران خلق موجود. په مدینه شریفه کې یو دوه ښځې وې، د لبید لوڼه وې، لبید ابن عاصم یهودی هم یهودي او دا دواړه ښځې په کوډو او په جادو کې انتهایی مهارت یې لره، ډېرې زیاتې ماهرانې وې. خلکو به ورله پیسې ورکولې او دوی به جادو او کوډه کوله. نو د خیبر دغه یهودیانو اشرفی راولېږئ لبید ده، وی ستا لونو له د کوډې چل ورځي. دا پیسې والا او په نبی علیہ السلام باندې کوډه جادو پې وکړه. هغه وی ډېره ښه ده. نو بیا دغې ښځو څه چل وکړه؟ دا کوډه هم څه اسانه طریقه ده نه، ګران کار دی. د حضور پاک مبارک چې به سر ګمنځه نو دې ګمنځ کې همیشه ویښته روځي. نو د نبی علیہ السلام د یو غلام یا د یو وینځې په لاس باندې هغه ویښته ښایسته پیدا کړل. نو چې کله نبی علیہ السلام مبارک سر ګمنځ کې نو یو 2-3 ویښته تې مونږ له راوړه. او په کوم ګمنځ چې نبی علیہ السلام مبارک سر ګمنځوي د هغه ګمنځې غاښې به راله راوړی. وی ډېره ښه ده. نو د حضور پاک مبارک د هغه ګمنځې غاښې
او د سر مبارک ویخته حاصل کړل او هغه باندې په پیغمبر علیه السلام کوډ او جادو یولس غټي ورکړي هغه ویختو مبارک ولا یولس او پاغه کې دا ګومنځ غاخي ومنډل او د ګندلو د استن د په هغه غټو کې ومنډله او د راغون کړل د په مومو کې بند کړل د شمع د موم چې دي او د کجوري په سر کې ګستاسو خیالي یو پوزکی غوندي وي داسې پلن غوندي یو شی وي هغه پوزکی ته تاوکو او په بنو زریق قبیله کې یو کوي دی بیری زی اروان یا بیری زروان د هغه کوي په ویخ کې د دوو تیګو په مینس کې دا جادو دا کوډه خخکړه کما چې د حضور پاک مبارک په ویختو کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سحر او د کوډه سر شوروش کہ او سڑی ہوئی داول قرآن حکیم کی اللہ فرمائی واللہ یعصمک من الناس کتاب اللہ دا خلق نساتی لیکن داغی دا مطلب نہ گور یاد ساتے ساتل دا کہ سوک بدی وجلی نشی سوک بدر باندے دا سے نہ مسلط کی تا دے ملکی دا خلق نہ مرگ نہ بری بچکوم سوک بدی وجلی نشی او عام بیماری او سحر دا سحر خو مرض دے بیماری خو پا نبی علیہ السلام راتلا فوحد کے غاقون مبارک شہیدان نشو سا دا سے سخت تکلیف نبی علیہ السلام تب پیخ شو چا عائشہ بی فرمائی یو کار بے کڑو او یر بے ویدا میں نرے کڑو یو کار بے نو کڑے او عائشی بی تبیوی دا کار میں جوڑ کڑے دا سی یو تکلیف ورطا ہونا سے او حضور پاک مبارک فرمائی دا وجود میں دا سے اوچے لکچا گنڈلی دمر تکلیف ماتا ورسے او دا سمر مددا اثرو دا خو یا سلوی خوردی اختلاف پر روایت کشتا او یا شپگ میاشتے ہو او بعض علماء و یو کال دا اثر دا حضور پاک پا مبارک وجود ماندے سخت تکلیف کے نبی علیہ السلام مبتلا دا کوڑ دیر سخت سری گور دیر خطرناک زمون پر اکابرو کې یو ډېر لوی مفسر تیر شوی دی مولانا حسین علی صاحب رحمه الله د تفسیر او د قران حکیم د ترجمه او د قران د علوم ډېر لوی مهارت الله ورکړ هغه په خپل تاریخ کې لیکي چې د خپل استاد بنگال ته ولېږلم د دعوت او د تبلیغ په سلسله کې وی ما ورته وی چې صرف په بنگال کې خو جادوګر ډېر زیات دي نو کذال ته دعوت کوم او د تبلیغ کار چلوم اسنه په ما چې ته جادوګر کوډ او سحرونه کې دا په مصر کې ډېر زیات دي مصر کې او په بنگال کې اوسم دا کوډ ګرځتا ما ته یو سړي خبره کوله مصر ته تللی ما ته وی دومره خطرناک جادوګر دی پکې دومره اوسم کوډګر او دا نظر بندو والا او دا هپناټیزم والا وی سړی وته مخامخ ولاړی وی چې دا لاس ورته داسې کی سړی به پځې ودرې مجاز ته چې څوک د ځمکې نه راپوي نیغ به ورته ګوري سړی به وی چې دا لیونی شو که څه چل پیو شو چې تر څو ورته هغه مخامخ لاس نیولی دی د ځای نه رپم نشي ویل او یې داسې جادوګر ما لیدلی دی دا ماته یو عالم خبره کوله چې تا ته اشاره به داسې وکړي ابدا مخکې رواني ته به ورپسې ځئ ته د هغه نه ودرېدې بیا نه شي په ځان به نه په یو چا کوم خوا دي ورپسې به روان میدان ته به دې ځنګل ته به دې وباسي او هلته به دې ودرئ او چې جیب کې در سره څومره پیسې وي ټولې به در نه وباسي بیا به درته صرف په لاس باندې اشارتو کې را روان بشي خپل ځای ته به راورسئ اړو ته به پته مو نه لګي چې ما نه چا پیسې وویستې او که نه کوم خوا تللی وم او کوم خوا لاړم دا بنگال کې اوس هم دا جادوګران شته نه بنگال کې چې دا کم کسان دا مخکې په هغه دغه کې نیولي شوي وو په جیل کې وو ته د هغوی نه تاسو تپوس وکړئ البته ته ووایي نو ما هغه خپل شیخ ته وي استاد ته وي چې زه خو بنگال ته ځم هسې نه هلته په ما څوک کوډ ونه کړي جادو را باندې ونه کړي وی هغه راته یو دم وښو
چې پتا څوکم کوډ او جادو کې او پاسره پیښه بد دا وایا الله بستانه د کوډ هغه د جادو اثر ختمي او چې څوک در باندې کوي پاغه به پریوزي تنشر او تپاربه کې استخراج وی تقریر تو درې دم یو ډېر لوی جامع مسجد او پاغه کې او خلکو ته دعوت د ایمان ورکاو وی دې کې یو جادوګر را باندې کوډه شروع وی د پزان پوي شو وی زناس ولارم تقریر تو ناګانه دی خپوتا دی گیټو سره مې د اوسپن یو کړه ور پرې وتا نو اوسپن داسې کړه دا دواړه خپې مې یا کولو یا یو بل سره جوخت شوې زورې راکا ګولم پسترګو سنینم خو زه محسوسوم چې د اوسپن یو حلقه یو کړه مې خپوتا پرې وتا پریشان شو سړي باندې پریشانی راشي باځو وی یو سکند پس چې ګورم دی کونډو ته مې بل یو کړه پرې وتا وی چې لک سات ګورم دی بډو ته مې بل پرې وتا وی چې ګورم په سکندونو کې بل مې سینې ته پرې وتا خدای پاک داس اوس دومره زر زر او زور را کوي لکه چې څوک په پړی یا په اوس په نسو کوتل وی دا استاد غدم مې را یاد شو وی زر زر مې اوس په تقریر کې ودرېدم رنگ مې زیړ شو او په غدم مې زر زر شروع کړه وی هغه دم مې اخیری بس انتها ته ورسو چې کلب شو بل کړه مې مړې ته ور پرې وته خپونه شروع شوی و بل راتله وی چې دې مړې ته مې کړه پرې وته دغه ټیم کې دغه یو زره وخت پاتې و چې ما غ دم خلاص کړ چې دا دم مې نه خلاص کړي بس مړې مې کړه ته مې مړې ته پروت او بس پانسی بومبل بو او چې دم مې خلاص کړ کلب شو چې هغه کړه کولو شو مړې مې آزاد شو بیا مې دوباره دم وې چفت مې کړې د سینې هغه کړه دی نینم خو محسوسوم چې کړه پرته ده پستر گو نخکاری اکولو شو ڈاڈا شو تقریر اس بند خلقم حیران چې دا استاد باندې څه چلو شو ولال وی چې بیا مې دم دریم ظلم وې دا بڑے غم کولو شو چې سلورم ظلم مې دم او چوف مې کړې د کندو والام کولو شو چې پنځم ځل باندې مې دم او چوف مې کړې اخپو والام کولو شو بالکل وجود مې آزاد شو او چې د خپو هغه کړې سین کولو شو نو په هغه مجلس کې چغې شو یو سړی پریوت په هغه میدان کې چغې شوې شور شو هلکه سړی بې هوشه شو خلک ورته راغونډ شو زه په تقریر کې ولاړ هلکه څه چل پوه شو وی سړی بې هوشه شو چې موږ کتل سړی مړو په هغه مجمع کې بس ځان مې غلی که چې اوس غږ مه کوه څه چل خو شو زم پوهېمه خو اوس زم نور ما ته پته نه لګي څه لوبه به دې سړی شو سړی څوک خلکو یې څه چلو کېنو بس ما خو وجود بل شانتې و الله ښه کړم څوک پې پوهې نه شو سړی خو یې مړ یوړو چې واپس د بنګال نه رالم خپل استاد ته میل وی وی هغه ما ته وی چې دغه هغه کوډګرو جادوګرو چې پته یې کوډه کول ستا هغه د مرۍ کړی چې کولو شو د هغه خپو ته پرېوته او چې دم دې بیا وې زورور هغه سینې والا کولو شو د هغه کونډو ته پرېوته او چې بیا دې هغه بله وی هغه د هغه بډو ته پرېوته او چې بیا تا بله وی د کونډو هغه کولو شو د هغه دې سینې ته پرېوته او چې بیا تا اخیری دم وی د خپو والا کولو شو د هغه مرۍ ته پرېوته خدای پاک مردار کړ مړه شو هندو نو دا کوډ او سحر دا ډېر خطرناک شی دی ګوره په دې کوډ او سحر کې دومره خطرناک اثر دی چې دا سړی لیونی کی پورا مبارک وجود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کوډو شو نو یا څلوېښت ورځې یا شپږ میاشتې یا یو کال په وجود مبارک کې دا اثر یو ځل حضور پاک مبارک ودو چې را پاسېده نو عائشہ بی بی ته فرمایي د بخاری شریف حدیث دی وی عائشہ ما ته رب العالمین د خپل بیماری علاج وکړو هغه څنګه د الله رسوله وی دوه فرشتې راغلي یو مخ پورته کېناسته او یو سر دا قاعده یاد ساته چې د پیغمبر له الله یو شان ورکړي ټول پیغمبرانو ده د هغې سترګې ودي وي او زړی بیدار زړی بیدار یې الله ته توجه کوي ولې هر وخت په خوب کې په پیغمبر وحی راتلی شي ادې وجه نه پیغمبر خوب هم ګوري وحده رښتونی خوب وي وی هغه یو فرشته د بل نه تپوس کوي چې په دې سړي څه چل شوی دی اوس نبی علیہ السلام ته اور ابل وتوی کوډه په شوی د سحر ابل ته بیا تپوس کی چا په کړی دا وی د لبید لونو بیا ته تپوس کوي پس کې وی ردی د سر مبارک په وختو کې او د ګومن زغاخي او ستنه او مومو کې بن شوی دی
ابل فرشته بیا تپوس کوي وی دا کم دی کې دا کوډه خخه کړی دا وی دا په بنو زریق قبیله کې د بیرزی اروان پکوي کې کوډه خو معلومه شو بیا ته فرشته تپوس کوي وی دا په څه ختميږي وی دا په دې دواړو سورتونو قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا چې کوم په مکه مکرمه کې نازل او نبی علیہ السلام ته الله سیاد دهانی وکړه ورته وریات کړل چې په دې کې د شیطان او د پیری د ممشتا او د کوډ او د سحر د مم پکې نبی علیہ السلام مبارک ځان سره صحابه کرام واغشته او هغه کیللا یو صحابي ورکوس کو او دا غدو تیګو د مینځ نه هغه کوډ راوسته اوسرونو دا یادو ساته چې وختل سو ګټه ورکی نو هغه د چاپلارم نشي سپړ دې کس پړ دې لیکي وخته به اوښله خو غټه بونس پړې او یو لس غټه وي لګیم نه وي نو چې نبی علیہ السلام مبارک به یو آیات ولستو او اتفاقا د دې صورت د دواړو سورتونو آیتونه ور یو ولستي چې دا یو آیت به ولستو قل اعوذ برب الفلق او چف به کړی نو غټه بوس پړدلې شو نو چې بیا به من شر ما خلق چف نو بل غټه بوس پړدلې شو نو چې بیا به بل آیت او نو بل غټه بوس پړدلې شو یو لس آیتونه پوره شو او یو لس واړه غټه کولاو شو چې نبی علیہ السلام مبارک راغی عائشہ بی بی ته فرمایي عائشہ وی رب العالمین می وجود داسې کولاو کو لکه چا چې شي تړلې او پرېنیږي او یا عائشہ وی دا هغه کوي چې دا کومه کوي کې دا کوډه خخوا دا غي او بدا سی وی لکه نکری دي چې څوک خوشتي کی او به دا سی بد شکل وی او هغه کوډه چې په کوم کوي کې خخوا دا هغه کوي په غاړه چې د کجورو کم باغو دا غي بوټي دا سی د چا تشبیه ورکی د بد شکله وی دا فلان کی دا مخ دا سی دی لکه د خر لکه وستاخو لکه د سپي په شان شکل دی او عرب وی کأن رأسه رأس الشیطان وی دا فلان کی دا سر دا سی دی لکه د شیطان په شان شیطان خو چالی دی نه دی خو د انسان دا سوچ وی چې د شیطان ډېر قبیح او مردار شکل وی نو حضور پاک مبارک او فرمایل وی هغه کجورو هغه بوټي داسې بدرنګ او بد شکل لکه د شیطان د سرون نو زمو علماء دینه معلومه چې د کوډه سر په جمادات او نباتات هم کیږي په بو باندې وره سر کیږي او په بوټو باندې کیږي چې کم له کوډه خخ شوا الته چې کم بوټي دی او کانی وی پاغیه مسری د حضور پاک مبارک خشتا اخلاق ته ګورو عائشہ بی بی ته فرمایي وی دا الله رسوله دا کوډه چې چاکړې ورته الله خو وی او عائشہ د لبید لونه دي نو تر هغه نه انتقام نه لې بدلته والا ضرر وته ورسوا وی عائشہ دا الله سم جوړ کوم نو ولې چاته ضرر ورسو دا څه خشتخ کول اخلاق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله دې مونږ کې دا څه خوې پیدا ما تاسو الله بیماری جوړه کړ ٹھیک شو چاته ولې تکلیف او ضرر ورسو د دې سورتونو درېمه فائدہ شو ګوره ما درته یو خو د پیری د پاره دم شو دویم د سرکش شیطانانو د پاره دم شو او درېمه فائدہ شو د کوډ او د سحر او د جادو د پاره دم شو دا چې لولې رب العالمین بدر باندې د جادو اثر نه کوي د کوډ د اثر نه بخلاصي د تعویذ د اثر نه بخلاصي دا یو سان دم شو کنه څه ضرورت ته چې تور چلی دی نه پوګه او سیبدت آغا غرون پور غالزی ولی ذرا زی نخیم و ما تا پتر یو دغر تا نخیم خو یو جادوگر ما تا معلومو یو تاویزگر یو زنانا و تاویزگر نمونگا ماشومانو دا ماشومان ار دیتا زی والو خو ما تاو سمیاد دی نو خلق بولا راتلل او پاغا روزه که بے پا 50 روپے و پشپیتا و پا 1000 روپے خلقو را تاویز کن لکه چې عام زنانه بلاړ ناغي بوي وی کټ کې صادر پروتي خمدیدار خپل اوا صفا صادر او دا خدم کیلو چې په چا تاوی دی غم کیږي او وینا غانه د برنه تعویز پکې راوغورځي تعویز کینه بوډاګي جوړي او پاکستاني منې منډلې وګوره کنه دا رمای تعویز شوی نو د خلکو به یقین لاغه چې د کوټه کې خواړو سوکشته دینه دا تعویز د کم ځای نه را پریوت نو ما زخو ماشوم ورننه وته مغغلا می معلومه کړ
دې چغې را پسې والې خو هغه هر څه مې ولیدل هغه په دیوال کې سورې کړو سورې او د پلاستیک ټیپ یې پکې ایښودی نو دا هغې طرف نه به ورته یو انسان هغه یې ودرولی نو چې هغه تعویز به په هغه پیپ کې کېښود نو توکې به یې ورکړو نو ټس به شو دې کټ ته به را پرېوت نو ښځې خو پښتانه وایي خفه کېږي دې نه دا ښځې وي که پوز یې نه وي څه چل به یې کوو نورو پسې نه وي نور پې تاسو خپله خپ کوئ بیا ما سره جګړې کوي راځي را پسې کور ته ټوړه ده او جادو دی او صاحبه تعویز را باندې چا کړی دی لوی مصیبت جوړ او چې ورشي څه چل شوی دی تا باندې چا کوډه کړی یو بدر سرې ښځه ده توره غټ غټ ویښتي دی او ښه درنه ښځه هغې در باندې کوډه کړې ده او ستاسو د کور نه نورخاته طرف ته اوسېږي نو اوس نورخاته طرف ته خو په زنانو کې خامخا بعضې وخت کې زنانو چې سر ګمني کړي نه ببري او بعضې ښځې خامخا تورې وي غټې وي نو بس کله په یو شک کوي دا را باندې پلانکی کوډه کړې ده کله په بل شک کوي دا را باندې پلانکی کوډه کړې ده نو دشمني والا بیا پیدا کړي جګړه والا جوړه کړي او تعویز دی خو بعضې خلک ورې داسې هم کوي تا ته به وایي تعویز در باندې چا کړی لاړ شه او ستا د پلار د قبر سر وکنه والته به تعویز پروت دي هغه دا ظالم په خپله تلې هلته یې ښخ کړي چې ته ورشې نو به صبر وباسې تعویز نو پوره یقین را شو ګوره که زما د پلار اوس د پلار د قبر سر سره تعویز څه کار دی او دا د ګینټګر کې ما اورېدلي لیدې مې نه دي خو اورېدلې مې دي دا ګینټګر نه دا سپلو دا بازار څه دی موچي لاله بشیر صاحب ما اورېدلي چې دغلته کې دا څه خرڅېږي وي بازار دا زیره تعویز او دغه دی نه یې راوړي خدای ته وګورئ دا الله په کتاب تعویز حق دی بالکل تعویز زمونږ انکار نه کوو د بیمارو دپاره که یو سړي بیماري هغه یو آیت د قرآن حکیم څوک ولیکي ساخت ورته وایي او هغه اصولي او بیوس کې نو فایده شته یا یو انسان دی هغه بیمار دی مشکات شریف کې یو حدیث دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بصحابہ کرامو ته دم خو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم چې دا وایي یو صحابي فرمای وګما هغه ماشومان چې غیبه دا آیت ویل شو لکه په عربی خو غیب ویل نو غیبه به مدا دم اخو غیبه دا لستو په دن چوفکو او کوم ماشومان چې غیبه دم نشو زده کوله ودا ما په کاغذ باندې لیکو ابا مولا راغون په غاړه کې به ورته واچو وزته موږ پښتانه خو په عربی نه کوي دا ماشومانو په مثال دي د عربی جلي لکه چې ماشوم په هغه زمانه کې په عربی نه پوهېده اوس زمونږ خلک هم په عربی مشران هم نه پوهېږي نو که یو سړی تعویز ولیکي د نظر دپاره مثلا یا د بیمارۍ دپاره یا د بل تکلیف دپاره او په غاړه کې څوک واچوي غیر هغه تعویز کې دا الله نور مثلا یا د قرآن حکیم آیاتونه پکې غلط الفاظ پکې نه او دام ستایتنی چې جوړاونکي دا تعویز دې جوړولو والا څوک دی دا الله دې ذات دی هیڅ قباحت پکې نشته تعویز لیکل شي غاړې ته اچولی شي یو خپې تک ور تعویز وانه شي بعضې خلک یې تعویز به وکړي ماشوم له به خپې ته واچوي وي دا ماشوم به خپې ته واچوه یا د خدای بدبخته کړه الله نوم دې پکې لیکلي نه خپې پورې ځمکې ته راښکلي کېږي او ماشومان خو متیاز هم کوي د الله په نوم متیاز یې ولل دا ډېره لویه ګناه ده خپې ته به نه اچوي بل څاروو ته ګوره تعویز په غاړه کې وانه چي ځکه دې کې اکثر د الله نوم ولیکي نه هغه څاروي خو بیا په متیازو کې مری راکاږي څاروو له ډوډۍ دم کا ګوړه والا دم کا هغه پې وخوره الله به فایده ورته ورسوي نو که صحیح طریقې باندې ساخت ولیکلي چې زمونږ مولوي صاحب د الله تعالی وبخښي هغه به خلکو لیکل رب العالمین به شفا ورکول خو هغه به ورسره یو ټکی ویل وري که ستاسو یاد هغه یو واقع بیان کړی و دارالعلوم دیوبند په کابرو کې یو مشر عالم وی هغه یو سړی راغی ورته چې ما له تعویز ولیکي سر مې خوږېږي نو هغه ورته وی چې یاره اوس ما له خو تعویز نه راځي وي نه ما له به ته خامخا لیکي نو هغه تعویز یې ولو لیکه او په هغې کاغذ کې ولو لیکل مې جانته نه وي ایمان ته نه وي زه پوهېږم نه او دوی اوس نه مني هغې والا کاغذ بند کو هغې والا ورکړه چې ورې که سر کې هغه ځوان که هغه هلک خدای پاک جوړ په دغه بیماری خو چې چا به سر خوږېده پلانکي سر تعویز دې راوړی تعویز به ټوپۍ کې کېښود الله به جوړ کړ او د مولانا صاحب په خپله چېته په سر دل چې په سر یې دل شو سر یې نه خوږېد نه ټیک کېده بعضې نیم سیرې غوندې دل شو
نو یره فلان کې سره تعویذ دی هغه سره سره خکې نو تاسو وروړئ چې یو چې هغه سر کې هغه تعویذ کې خو د دم په پاک سر جوړ نو د مولیانو په ذهن کې اوسوت چې راشه دا تعویذ سره الله تعالی فائدہ راکړي غوړي شفا ورکون کې الله دی راشه ویس په چې چل خو دې زده کوی دي کې څه دي چې ویس پر دوم د تعویذ او پکې دي کې نه جانتا نه او یې مانتا نه زه پوهېږم نو دی منی نه ګوره هغه خپل تواضع دی هغه عاجزي شوه او د هغه عقیده شوره دا عاجزي شوه رب العالمین په شفا ورکړه مولوي صاحب د الله تعالی وبخښي هغه به یو ټکې وي هغه به چې سړی ناجوړه شي درې کاره دی کوي یو کار خو دا کوي چې دم درود دې استعمالوي یا ساخت شو یا دم شو یا د ښه تعویذ چې هغه د قرآن په آیاتو باندې یا د الله په نومونو باندې مشتمل یو دا کوه دویم خیرات کوه صدقه او دریم دا دی چې علاج کوه نو چې علاج کې هغه به د مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه والد صاحب مولانا زکریا صاحب د فضائل اعمال چې لیکلي تبلیغي نصاب دغه والد صاحب ډیر لوی حکیمو ډیر زبردست حکیمو نو دا هغه یو دمو هغه چې بچا باندې دم چفکونو دا الفاظ په آخر کې پکې وي نو ولی سے بام وی خلکو ته دا دم پدان چف کوي چې کله دارو خوري کنه نو دا باقیده نه ساتي چې دا دارو ما جوړي ها دارو خو څنګه جوړول جوړون کې څوک دی الله د دارو کې شفا خو الله چي پر صاحب کې په تعویذ کې شفا الله تعالی چي موسی حقیقی رب العالمین دی نو چې دارو اچي نو دا دم په جوړو په بولو چې هر خر او ډاکټر هر دو برابر او جوړون کې الله زړه کار مخکې نه وایي خر او ډاکټر هر دو برابر دا مولانا زکریا صاحب د والد صاحب دمو جوړون کې الله دا حقیقت دی وی ډاکټر به ډاکټر به او وی سپیشلیست به او چې پخپل نه جوړ شي باج وخت پلان نه جوړ شي خزه نه جوړ شي بچي نه جوړ شي د مخ کې ته ساخيږي بیا د دنا ډاکټري ختمي د حیوان په منځل پته ده کنه دا خو چې الله غواړي د پلاس کې شفا واچي په دارو کې شفا واچي خو چې الله نه غواړي ته نه کوي دا واجب لطیفه مې درته وي نو دې تعویذونو باندې په دې قصو په سو دا ګدا کوډ والا سحر والا تعویذون درته وایو پر یقین مساته چې عالم للارشا یو نیک انسان للارشا نو که تعویذ پکاري مال تعویذ وکړه یا په ما دم واچوا هغه کې څه فائدہ نه هغه سړی چې هغه په دکان کې ناشتي مونږ نه کوي هغه خزا چې په ځان پیریان دی را باندې او خاطري دی را باندې نماز په جنا روزه په جنا خلکو چرګوټي مرګوټي غونډي هم تم خره په قهر شوی حرام مالو حرام بود بجای حرام رفت حرام مالو په حرام لارش دین ځان ساته آسان دم دی رب العالمین د کتاب دواړه سورتونه دي قدر پیادی په خپل چف کوا ا قدر پیاد نی نو مولا توایا ودا چف کو ما باندې ولول خبره خلاص قل اعوذ برب الفلق معنی سونه مزیدار اللہ ذو الجلال نبی علیہ السلام ته فرمای یا هر مسلمان ته فرمای او اے پیغمبر اعوذ بپنان سم برب الفلق رب سبا اغا اللہ چې د سبا رب دے اس اللہ یواز د سبا رب نه د ټول کائنات رب رب العالمین د سبا دا ذکر پکې ګوره پاول کړه نو زمونږ علماء لیکي وی څنګه سبا راوخیږي نو په کائناتو کې انقلاب راشي تیار ختم شو رڼا روز پیدا شي پیدا غرنګي ویل کې بس سوچ کې چې الله په ما د بیمارۍ تیار د خدای دارانه ختم کو د روح صحت رڼا باندې راواله د دې غمونو د تیارې نه مې الله خلاص کا او د خوشاله رڼاګانې را باندې راواله دین د سبا دا وخت ډېر برکتي وخت دی حضرت یوسف علیہ السلام سره کلمه کله ملو شو او بیا ول دعا غواړي یعقوب علیہ السلام بابا مونږ غلطی شوی ده مونږ معافي غواړو مونږ له الله په دربار کې بخښنه غواړه نا ول فرمای وی سوف استغفر لكم ربي وی ان قریب زه خپل رب نه له بخښنه غواړم سوف لک سات پس له بخښنه غواړم
زمون مفسرین لکی وی دا مهلت ولی ورکا پاغا سات دعاو نکلا وی دے دا سبا دا وقت انتظار کو کہ دا سبا وقت خورر قیمتی دا برکت وقت اللہ پاک دعا قبلی نو چی اگا وقت راشی دعا بلالو غوارو والمستغفرین بالاسحار نیکان بندگان کہ دا اللہ نا بخن اغوالی پیشمنی پاسی او اغی وقت کے اللہ تفریاد کئی او حدیث پاک کی راضی کی رب العالمین دا دی آخر شپے دا سبا دے وقت کے دا اللہ رحمتون دی لنگی اسمان پر آتو زیدی او اللہ پخپل آواز کئی سوک بخن غفتون کشتا چی زیو بخم سوک رزق غفتون کشتا چی رزق والا ورکم سوک سوالگر اشتا چی مانا سوالو کو زی دعا قبول کم دغه وقت دیر قیمتی وقت دے انسان پا عبادت رب العالمین پا دغا تیم دیر خوشحالی دی مولانا روم سے رحمت اللہ علیہ واقعی لکر لیرہ دے برتا وی دا سپے او گڑا چیلے چی دا سپے چی لنگ شی دام شپگ میاستے کی لنگی او گڑا چیلیں پا شپگ میاستے کی لنگی خو چی سپے لنگ شی نو دیر زیاد بچی روڑی او گڑا یا چیلے چی لنگ شی نو یا یو بچی روڑی یا دو روڑی زیاد نروڑی نو بچی را سپو زیاد پیدا کی گئے او دا گڑا چیلو کم پیدا کی بل گڑی چیلے علالی گی دیرے او سپین علالی گی گڑی چیلے را قسامان سمرا علالی پا دیکلو کے سمرا خلق علالی پا حج و پا عمرہ کی بیا خود پا لکون علالی گی نو اقل سوئی چی سپید دیر وے او که گڑی چیلے دیر تاسو آئے سپید دیر وے لیکن بچی را سپو دیر پیدا کی گی دا گڑی چیلو پا نسبت او سپینز علالی گی او گڑی چیلے زبح کی گی دیر نو پکار خدا و چې سپی ډیر وي او ګډه چیلې کمې وي حالانکه مونږ چې ګورو نو سپی کم دی او ګډه چیلې زیات دي ټول کلی کې چې سپی راغون کې شل بني چې د محله کې دوه درې سپی هر چا کور کې خو سپی نه او که چا کوي کې سپی وي او ګډه چیلې په غرونو کې خصوصا او په باندو کې په هر یو کور کې یو دوه ګډه چیلې وي او بیا رمي یې ګرځي د سپور رمي چې چالي د ګډه چیلو رمي ګرځي وی دا واله مولانا روم سے رحمت اللہ علیہ لکی ودا سبا برکت دی وی گڑا چیلے دا طول شپو دی و چی پیشمنی شنو دا بگی خی سوک چی گڑا چیلے ساوی تا پوز دو کے پیشمنی با دو چتا پاسی اخپل گوا بکنی او سپی با طول شپا منڈے وی خو چی پیشمنی شنو دا خداوالی بو دکروتی دی دا سبا برکت چگڑا چیلے سبا کیوخی اللہ نسل زیاد کرے دے او سپی پا سبا کیو دینو پا نسل کے برکت نشتا نوید پنانی سم پرب دا سبا من شر ما خلق دا شر دا کل مخلوقنا سمر مخلوق چے دے کہ آغا انسان دے او کہ حیوان دے او کہ زمری دے او کہ گوڑگر دے او کہ جادوگر دے جنہ دا معلومی گی کہ دا کل مخلوق شر دا اللہ پا قبض قدرت کے دے او دا کل مخلوق دا شر نہ بلے سوک بچ گئی جواب رکھوا اللہ بلے بچ گئی ومن شر غاسق اذا وقب دا شر دا تیارے شپینا کی دا تیارے رخ ورش لکا کوڑ چی عمومن سڑے کئی یا خز کئی نو پشپکے کئی او پا تیارش پکے کئی دشمن کے پسڑی عملہ کئی دا شپے کئی پا تیارش پکے کئی غل چی پسڑی عملہ کئی کندر چی سوک کئی پا تیارش پکے کئی ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر النفاسات في العقد دا شر دا اغه نفسونو چې هغه په غوټو کې پوکي وي کوډګر خلک مراد او دا شر د کینګر نه چې کینه خپل ښکار کوي ولی ځکه که څوک پچا کوډه کوي سحر کوي نو دا هغه بنا په حسد د پړه کې وسره بغض او حسد او ورغه حسد ډېر خطرناک ګناه ده الله دې مسلمانانو سره و حدیث پاک کې راځي وی د ليله القدر په شپه رب العالمین ہر مسلمان چې هغه مخصوص وخت دعا کوي الله ور دعا قبلې لیکن کم صلی چې بغضی حسدی دی هغه مخصوص وخت کې د الله نه دعا غواړي هغه دعا غل خدای نه قبلې هغه وخت وی دا عرفات په میدان کې الله مخلوق بخي ګناګارم الله بخي فرشته الله ته الله دا پلان کې خو څه مقصد دراغلي د خو دې غرض دراغلي دې خو ستاره رضا نه دراغلي وی فرشتو دا چې کوم نیکان خلق دی په میدان کې ولال دي دا ګناګار چې دا کوم بے غرض راغلي دا نور سره وبخل لیکن حدیث پاک کې راځي چې کوم سړی بغضی او حسدی دی دا عرفات په میدان کې هغه الله غره په خاص میدان کې نه بخي الله دې مسعود
من کسونه بغض او حسد. او زه مومن دا خبره کوم چې د بغضي او حسدي انسان د پاره دا سزا ډېره ورکول خپل خو بل چاته ضرر رسول شي. که زه ډېر حسد او بغض کوم چاته به چا به څه وکړم؟ خپل ربا وخورم. او دا بغض او حسد ګورې پالې اعتراض دی. دا علم، دا مال، دا دول، د عزت خو انسان له الله ورکړي. نو چې ته سره بغض او حسد کوې نو د الله په کار دی اعتراض وکړو. د خدای دا کار دی نه دی خو بدبخت. خدا بل صورت قل اوایا پیغمبر اعوذ وطنانسم برب الناس پرب د انسانانو ملک الناس د دې ټول انسانانو بادشاہ دی الہ الناس د دې ټول انسانانو معبود دی تعلیم کې معبود او د دې ټول انسانانو رب دا څوک دی الله دی من شر الوسواس الخناس د شر د هغه شي نه چې هغه وسوسې چي او دی بیا رستو کیږي هم وسوسم دی لتا چې رستو کیږي دا شیطان دم دی ګور چې دا الله نو والي رستو شي تختی الذي يوسوس في صدور الناس او دا هغه شی دی چې د خلکو په سینو کې پړونو کې وسوسې چي دا د څوک دا وسوسې وایي نو قول دا شیطانان دي کنه نه الله وای من الجنه والناس بعض د پیری د ذات نه لري دا شیطان د اصل پیری او بعض د انسان د ذات نه دی ګوري بعض انسانان تعالی براشي وسوسه برته واچي پلان کې سره ستا خلاف دا خبرې کولې شیطانت ترته وي الکه چې ما په سر دلته جواب نشو ورکولې ما له خطه کې ما تعالی دا شیطانت ټول ما تعالی د مسلمان نه له خطه کې دا څه او حدیث پاک کې راځي چې کوم انسان پر خله کې چې دا دوه جدي وي کنه من کان ذا وجهین فی الدنيا جو پړی قیو ته یو سی بل تبل سوی کان له یوم القیامت لسان من نار دا قیامت پر ورځ برده په خله کې دا اور جبتاوی ګرتاوی نورونه دا د سورته الله په خپل قران ختم کړی او د انسان د دنیا او د آخرت د فائدې شی به ګوري سار کې پاسه د تلاوت وکي ماسخوتن چې سملې د تلاوت کې په خپل لاسونو چوف کې پدانې دموي څومره چې د تلاوت زیات کې د شیطانانو د پیریانو د کوډګرو د سحر د جادو د دې د غلط اثرونو بدل الله محفوظ ساتي په دې نه خدام بلشتري نشتا او که یو انسان وي ځکه مال قرآن په ناظره ناراضي نو چې سورته فاتحه او قل هو الله احد سورته یاد کړي دام یادول شي دا استاد نه ماسخوتن یو ټکی یاد وکړ یو رسول یاد کړ فسبالت اعوذ یاد کا بل رب الفلق یاد کا دا څه دومره ګرانه خبره خو نه په سندا کې ناس یې قربان دي سي یاد دي څنګه درته یادي چې د کیسټ نظر یادونه اور په ټک بیا دونه مضبوط دماغ مغناطیسي الله درکړي چې په یو استاد بیا یاد کړي او صورت نشي یادول دا یاد کړه د خپل استادانو امامانو او کما شوم دي یا په خپل د تکلیف ورسي نو ما راته چې سید دم اچول ورا بعض خلک د دمونو نه غوړ انکار کوي دا غلطه خبره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ځان په خپل دم اچول خپل بچی به دمون حضرت حسن او حضرت حسین صحابه کرامو ته دمونه خولې دي نو سید دم چې د قران حکیم آیتونه وي یا د الله نومونه هغه نه تعویذ جوړ کړي یا دا دمونه استعماله په دې کې فائدہ شته او هغه دمونه یا کوړی سحری جادوی هغه کې د شرک الفاظي هغه کې کفر الفاظي دا الله نوم یا د قران یا د پیغمبرانو د حدیث او الفاظ پکې نه داغه نظام ساتل پکار دا دواړه سورتونه الله په قران ختم کړل زموږ د دنیا او د آخرت فائدہ پکې ده ها دا دواړه یاد کړئ دوی رب العالمین زموږ راضي شي یا الله موږ هر قسم بیمارونو محفوظ کړي الله صحه او مساعده د ټول مساعده د جادو او تعویذونو محفوظ کړي رب العالمین دعا جهان خیر نصیب دعا جهان د شر نه رب العالمین محفوظ ساتي سوچ مردگان زمون په دیګاون کې د محمدین الله تعالی وفات شوی دی دعا وکړه چې رب العالمین مغفرت نصیب کړي او الله دې سفر د خوشالۍ ګلر خبرونه ادم موږ سبب ورو ماشوم مرشو دې غریب نور بچی ناظر دعا وکړه چې الله ولا خیر ورکړي دا غنی بچی رب العالمین جوړ ټول چې څنګه مردگان وفات دي الله دې ټول مغفرت نصیب کړي الله دې موږ د دعا جهان خیر او خوشالۍ راکړي دعا جهان د شر نه الله محفوظ الله زمون په دین کې خپل د خپل حبيب محبت کړي رب العالمین موږ د نبی علیہ السلام په سنت او طریقو عمل نصیب یا الله که څوک حاجت نه حاجتونه پوره کړي الله کله چا یو بل سره روانه دښمنه تر باندې پرېږي بدل کړي او د ګار زمون په اخلاق باندې په اخر وخت د کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله ګرانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 129 نمبر کې سبق شو
چې په دې کې تاسو د سحر او جادو بیان اورئ. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاؤس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 252912. خبره مې دې پورې کوله چې دم شو یا بل سیز روحاني سیزونه شو دې کې تاثیر سود پیدا کوي. جواب راکړه لاله الله به پیدا کوي. دا اسباب دي. نو هغه صحابي چې هغه لیرا واستو هغه وروړه شکرانه ته واغشتله او دمه په واچو هغه د قوم مشر په ټک جوړ شو جناب او هغه ګډه چې هغه کنده هغه ته بوته هغه ته روان کا. نور صحابه وسره اختلاف لرا لکه دا د سوکل اخذت علی کتاب الله اجرا دا خو د خدای په کتاب پیسې واغشته. قران کې خو الله ویلا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا د خدای په کتاب پیسې بنان ما نه اخله او دا خو ته د خدای په کتاب سورۃ فاتحه دی ولستله او دم د پرواتو سره جوړ شو. دا د سوکل د خدای بندا فیصله په دې چې دې کې بغوته نه او په دې مزدوره کې لار بشو نبی علیہ السلام ته. دا د بخاری شریف حدیث دی. حضرت مولانا صاحب محترم ناس ته شیخ الحدیث ته تاسو ته دی موجود ناس چې څنګه لارل نبی علیہ السلام له یو دغه چې هغه فیصله وکړي بیا هغه نه پس بدا پېکاو کوي چې قوم ته واپس بکو کوي چې جیز دی. نبی علیہ السلام خو شریعت ته کنه حضور پاک مبارک شارع دی موجود دی. کنه به تاسو کو چې نبی علیہ السلام مبارک ته رسیدل علی وتوي وې صاحب دا چلے کړی دی هو خندل مسکه شو ها وې تا صحابي دي تا ته پته لګی چې دا دم دی تا ته پته لګی دا چې دا دم دی. وې ډېر دی خو کړل ان احق ما خصتم عليه اجرا لكتاب الله. ډېر بهترین هغه چې تاسو به مزدوري اخلئ اخذ الله کتاب دی کنه خشه دی حق شه دی پناجه د مزدوري غشتل ګناه ده. دا خو جیس شه دی او اجعلوا لي معكم سهما و ما لم پکې سم مقرر کړي ما لم پکې مقرر کړي حق ما اخذتم عليه چې تاسو په کوم ان اجر واغشتو بهترین شه دی د ما لم پکې سره کې وصحه زمونږ مفسرین محدثین لیکي محدثین دا ولې پکې ستې واغشتا چې دا یو مستقل شریعت وګرځي مستقل شریعت وګرځي چې کدا سے سوکای نو دا جایز دی لیکن ممانعت نشته. پرونس هغه اصلي سوال لګم حضور پاک مبارک دخلینه ثابت شو کنه چې فاتحه کې شفا ده. نور روایتو کې مشته آیت الکرسی متعلق راغلی کنه چې دا دې چوف کړه پدان شیطان هم درنه تختی او چې پکم ځای دې چوف کنو غلبم ناراضي دا کوبم ناراضي شیطان به ناراضي. ته بخاری مسلم روایت تر دوه متفقون علیه روایت ده. اوس ته لکه زه خو آیت کرسی شپې لولم شیطان خو مغه مانه تاویږي را تاویږي او غل او ډاکو هم راځي. جناب جواب درته وکم جو سيزونه دي دوا یو ظاهري اسباب دي جسمانی یو باطنی اسباب دي روحانی. په جسمانی او ظاهري اسبابو کې د عقیدې ضرورت نه لکه ډسپرین ګوله یا پونستان ګوله یا بل دارو درمل چې تخوره دا جسمانی ظاهری اسباب دي. دې کې عقیده جت نشته. عقیده دې پښتاو کنيسته خو چې ډسپرین دی خو نو خلا بدن او باسي پونستان دی خو نو خلا بدن او باسي دا څه کنه ده. روډا دی خو لوګه به ختميږي او بل اوس کې تند به ختمي کې عقیده دې پښتاو کپی نشته. موټر کې ناشته او ډرایور سٹارټ کنو په خبر ته به رسي ظاهری سبب دی. عقیده دې پښتا بیا هم رسي او کدي پینشته بیا دې رسي پکې دې چالو کو هوا بکای بجلی دې بلکړه بلیږي با رانا بدر تکیدا ظاهری مادي اسباب دي. عقیده دې پښتاو کنيشته ظاهری مادي اسباب عقیده نه غواړي دې عقیده انکار کوي. او روحاني اسباب چې کوم دي چې کوم باطنی اسباب دي هغه اسباب چې د الله او استامینس کې نسبت پیدا کوي کنیکشن او ربط پیدا کوي هغه کې عقیده له دخل لري. نو کا عقیده دې پیږي نو کار بری کېږي او کا عقیده دې پیږي نه بکېږي. یقین څونه مضبوط پیغمبر به بهترین کار کېږي یقین څونه کمزوري لیټ کار بکېږي. نو فاتحه کې شفا شته بشکا آیت الکرسی کې څنګه نبی علیہ السلام مبارک فرمایوم اقصبی سورۃ واقعہ د فقر فاقه علاج دې سره فقر فاقه حضور پاک مبارک فرمایي ختميږي او دمونو سره فائدہ شته بشک ما درته تاثیر الله چې خدا عقیده یقین غواړي سغواړي محکم مضبوط یقین غواړي مضبوط عقیده غواړي نو کار به کوي. پورا روحاني اسبابو کې یقین نه دخل شي او کا عقیده او یقین دینو فائدہ بنور کوي
الله انا عند ظن عبدي بی حدیث قدسی دی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی کہ پما بندہ سنگ گمان کئی اقصی وقوم مرسل ستاب ذہن کی دا سوچ راجی کہ دا سورت فاتحہ دا حضور پاک مبارک دخلے وینا دا اخو دروغ نوی رشتہ ہوئے یہ رقم میں پہ چوک لخا مخاب جوڑے گی او مملی دلی بعد خلق سر اجازی لهم پا دی عمردو کیو سڑیو مرشوے سید احمد شاہ صاحب بے وطوے آغا سر اجازہ وا لهم بابا جی لبراتو داغا پا کنڈو دردو نو پا کنڈو بے والا دم اچاو او دا چی شندید واقع دا او دا دنیا گوان در دا پیش کولے شن آغا با سنگ دم اچاو آغا با دا چلو کو چلور بے روڑا پاور کے بے گرم کو سپیا کے اسکار بے روڑا پکی چالا یا لور بے پکی ورکو آغا لور با دا سے شو چی تک سور بشو رنگ بے بالکل بدل شو یا بے غلور راواغشتو او پا جب بے راختا لاول بے پا جب راختا یار پا خدا یقین کو جماعت کے ناستے ما چی دے جب بے یو سرخ نارے اکڑی لوگی بے اکڑل یا بے اگا چالاو لور راواغشتل پا دی تلی بے مگا او دی تلی بے دا لوگی کو دو خالی باتے خاتے اگا پوندہ بے راواغشتا و بے دا مونگ دا بابا جی پا اگا کندے دا پاسا کی خوادا اگا بخلق کے صادر منڈے جو مونگ ولی دا دل کئی ویدا وجود کی میرا اور رانی نوزی دون اتاو کئی جا بتے اغین صوبہ موبہ سورہ دیو بے اللہ بجوڑ کو دا دما چی شمدید واقع ہے اور خوشودون کے جو لالب میں مال دا اجازہ رہتا وہ دے رکھا دربت پندرہ سوا کرتا جمعے پشپا درود شریف ہوا ہے وہ بیاراش قسم جتنے پیدا کرے رشتہ وایا چالم سولے بس او یارے دا خدوے قارون پیسے را کری دی معافی غوالم ما جرموں کو ما غلطی کلا قارون پیسے را کری دی حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ تسوالو کو خدا یراوی نیسا زمارونو دا مظلوم دعا دے نظر قبلے گی او بیا چې پیغمبر مظلومی او په پیغمبر ظلم اوشی غیر الله در قبلی وی خدای راوی نسا زمکا اوش دے دا قارون پکې نه نوات وی نور امرو نسا نورم زمکا نورم لاندې راخ کا او دی چیغه وی زماره توبه معافی غواړم غلطی می کړې دا خو معافی غواړم زماره توبه بیا باندې کو اے موسی معاف می کا یا اللہ معاف میں کا اگو غسنا کو وی نور مخکتا کا نامن نور مخکتا کا وی نور مخکتا کا ازمک غیب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا قارون دا جہنم نا سزا نا علاوہ دا جہنم اگا کوئی خپلا سزا دا دا غین علاوہ دا سزا دا کہ تر قیامت پوری دے با پدا پوند تاویگی پدا ازمک کی بلان دے روانی ہوتی زیگی پا پکی دا سمر خطرناک سزا شوا اللہ ذوالجلال موسیٰ علیہ السلام تاوئی وی درنا خوئی زاری اکڑلا کہ ما معاف کا او معاف تے نکا وی اللہ ما باندے تہمتو لگو دا دروغ الزامیو لگو وی گورا بے وقوف و قارون کنا کہ ما تے مخ کڑے وی و ما تے یو چی غم ویلے وی ممکن نما معاف کڑے وی داغا دولت تیرونو چی دا پیغمبر خلاف استعمالے گی دا خدا خلاف استعمالے گی اور دین خلاف استعمالے گی اور دا مسلمان پا بیزتے کے استعمالے گی دا خراب دنیا دا شریعت کے چرازی پا قرآن و حدیث کی دق دنیا یاد آئی الدنیا رأس کل خطیئت رأس کل خطیئت الدنیا دنیا رأس کل خطیئت دا ہر مصیبت مرض یا روحانی مرض او دا ہر گناہ جرڑا دا جرڑا دین پیدا کیگی داغا دنیا دا یعنی کدا سی دی نو صرف دولت گٹل او مال گٹل زان لجامع غشتل زان لکور جوڑول زان لأسا غشتل او زان لپیسا پیدا کول دا خبر دا دا ثواب لري دا خود صحابہ کرام ہو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلق وطا عثمان غنی ہوئی تکتا غنی ہو غنی دا مانا چیزا مالدار ہوں بلا مانا کو ناغا خپل صفت ذوالنورین دے کہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دولونا وربان دے وادوی لاول یو چی اغا وفات شوا نبی ورباتا بللور پا نکاکلا دا فضیلت ما سوا دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبل چاہتا نا دے حاصل مالدار سونو دا حضور پاک پا زمانہ کے مالدار
مدینه شریفه ته چې صحابه کله لاړل د مدینه شریفه او بترخې وي مالګیجنې او به مالګیجنې زمون په دې جمعات کې یو وخت یو کو به مالګیجنې او به مالګیجنې وي خواږه او بکامې وي یو کو د یو يهودي اغلب مسلمانان تلو او به ته راوړي کله به پیسې غشتي د خلکونه او دا يهودي چې به کله خوخه وا نو خلک به وبوته پرې خودل او که خوخه نه ونه به پرې خودل نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وې څوک بدا سے پیدا شي چې دا کوي والی په بیا او مسلمانانو ته وقف کی دا ذاتی نه چې وې خلقو مسلمانانو ته وقف کی چې څنګه دیو برو باسي چې هغه چې عام مسلمانانم او برو باسي حضرت عثمان رضی الله عنه لاړو د خپل ذاتی پیسو نه غوي واغشته او مسلمانانو ته وقف کو دا پیسې اوس په خراله کرانه غریب سړی راځي نشي کول دا خو مالدارو کوي واغش دا کوي خواږه چې کم باغ واغې مر سره واغشته خوږیو به مسلمانانو بس کله دا یوش د تبوک غزا ده ډیر لوی لخر سره د پیغمبر علی السلام مقابله ده د روم د بادشاہ سره او مزل ډیر زیات دی وګد او د ګرمه سیزن دی او صحابه ډیر دي خو ساروی نشتا زغری نشتا توری نشتا نبی علیہ السلام پاگے کہ عام دا چند اعلانو کلا کسلی چی مانده دا پارا دا جماعت دا پارا یا دا مدرسی دا پارا چند غواری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لالو او پیسی اروڑی او دمرا پیسی اروڑی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے مخیطو غردو لے او نبی علیہ السلام با پاکی دا اللہ سنہ مبارک او مندل او دا پیسی بدا سی اچتو لے او خوشاله ورته پیسو ته چې اوس به زما د لښکر انتظام وشي په دې هم صبر ونه کو لاړ وې حضرت داسې به وکړو چې څومره ستا لښکر دی د نیم لښکر د ټول انتظام زما په غاړه دی د هغې اوښان د هغې زغرې د هغې تورې د هغې کتې د هغې د اوښانو د پړو پورې چې څومره دي د نیم لښکر ذمهداري زما شوه تاسو خپل اندازه ولګوئ چې په دې به څونه پیسې لګېدې لکونه روپۍ درهم ته جوړېدل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ورتونو چې عثمان را دونه پیسې دې کم ځای دی او دا دونه مالدار ته ولې او دا دونه پیسې دې کم ځای کې ګټلې دي نه حضور پاک فرمایل وې د نن نه پچ عثمان څه عمل کوي د خدای په نسبت ته پاغه عمل ضرر نه رسیږي دا هر عمل بل الله نه خوښي وي بس نو دې مالدارو دې کې دا صدقه وکړه او حضور پاک په خوشاله شو خفقان اظهار یې ونه کړ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس د هغې په وخت کې جومات د مسجد نبوي کچاو د خټو بره پې څانګې د کجورو پرتې وې او د کجورو ستنې وې حضرت عثمان رضی الله عنه جومات مکمل ونړو بعضې صحابه پې خفه و هغې وې دا زړه نقشه مه ختموه او جومات ولې جوړی پوخ جومات جوړول ښه نه دي حضرت عثمان رضی الله عنه وې دا سکار دی وی د نبی علیہ السلام په زمانه کې د خلکو کورونه کچو او کوټې هم کچوي نو که جمعات کچو نو خیر دی اوس خلکو ځان له کورونه پاخه کړل د خلکو کوټې اجرې دیوالونه پاخه شو د ګټو شو د پخو شو نو که جمعات کچي دا د جمعات توهین دی او بېعزتي دی او بېادبي ده او د بهر نه وفدونه راځي د کافرانو او د نورو خلکو نو چې زموږ جمعات ته ګوري د هغې په زړه کې د دین عظمت او لویي نه راځي جمعات ورته خشته کوم او د بیت المال پیسې پې نه لګوم ذاتي پیسه پې لګوم نو د فرانس نه هغه زمانه کې او د نورو ملکونو نه منقشې ګټې راوړې نقشونګار پې شوی و شته اعلا او دومره اوږدې تیږې راوړې چې یو تیږه د ویښ نه تر د سره پورې ستن کارې ته واغېسته دا به یې راوړې څنګه او دا به په څونه پیسو په قیمت دا یو ستن جوړه شوي هغه ستنې راوړلې هغې پکې خښه کړې په هغې نقش و نګار و ډېر ښایسته مزېدار او پیوند پکې نو یو سر به یې وله په ځمکه کېښود بل به یې چت ته ورسېده او د پاسه یې د ساګوان لرګې وله راوړه د برمانه د ساګوان لرګې د نختر نه هم د ساګوان لرګې قیمتي دي اوس هم د مدینې منورې په دروازو کې چې کوم لرګې لګېدلې هغه د ساګوان دی عربی کې ورته ساج وایي ساج او هندوان د خپل مړي سوځئ نو چې کم پکې قیمتي مړي لکه اندرا ګاندي هغې له د ساګوان لرګې راغوښتې په هغې یې سوځولې وه دا ډېر قیمتي لرګې دی د دیار
لس چند شل چند قیمت زیاد تے دا ساگوان لرگی راوڑا او پاغی نے والا چھت جوڑ کا برگی او دا برگو دا پاسا تختے او ورون او دروازے چا با خبر کولی حضرت عثمان وی کور میں پوخ دے او دا صحابہ کورون ام پاخ دی نو دا خدای کور دے والی کچھئی او ایدو پی دا چندی دا بیت المال پیسہ نے لگوم ذاتی پی لگوم ولی خلق خپکی گی اجماعتے جوڑ دا اس مالدار ہو دے کہ جوڑ کا گنا کہ غریب ہو دے نشو جوڑو لے لیکن چه کل حضرت عثمان نا محاصره شوا باغیان را لو دا کور نگیر چا پیرتوش او بے پہ بند لکڑے جماعت تے منزلہ بند کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پا دیوال ورخکار شو وی خلق یو تا پوستا نکو وی تاسو تا پتا دا چه نبی علیہ السلام مدینی تراغی نو خوگیو بنوی نو ما کوئی واغش بیر روما او پا ذاتی پیسو میں واغشتا وی نو ظالمانو نن دا خپل کیو بمرا باندې بندي کړی دي ترخیو بستم او تاسو ته پته ده چې د حضور پاک جمعات را کوټیو نو وی فرمایل چې څوک به چې جمعات لازم کوالي نو ما په ذاتی پیسو جمعات لازم کواغشتا او بیا په ذاتی پیسو مې په باندې وکړه نو ظالمانو ما دا هغه جمعات تم منه کوي چې موږ پکې کوم هغه نه مې منه کوي نو مارو دا مالدار او ځکه ادا کارو نو مطلق مال او مالداری دا سا خطر و سا جرم نرے حضرت طلحہ دا عشرہ و مبشرہ و ندے دا اللہ کسا صحابہ او حضور پاک پا یو مجلس کی ردین و من آغشتیو کتاب جنت تدی سونا مالیو حیران بچے سر او دا سپینو زر روپے باوی و سر نو دا سپین زر کل بعض وقت کی روپے کی دے جوڑی گی نو آغی کی لخا مخا گڑون کئی دومره روپے وی چې د سپینو دور هغه روپے به کله زنګ شوي نو چې زنګ به شوي نو صفای به پکار وه نو صفای خو په مزدورات دونه وی چې په مزدورانو به صفای نه کېده نو بار به بوجه ډکې کړې نو بار به په میدان کې نور ته وغورځولې نو خان به په د پاسه ګرځول چې د خان خو سره دا روپے صفای چې دا به په د پاسه ګرځول نو چې په میدان روپے درهم د سپینو زرو او د سرو زرو دینار دونه ریزي چې په میدان غورځي او اغی باندی خان گردی اندازو لگوی دا بسونی صحابی دی دا پیغمبر علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن حضرت زبیر ابن العوام دا حضور پاک دا ترور زیدی او دا پیغمبر علیہ السلام بی بی عائشہ او دا بی بی اسما دا خوین دنوی سونا مالیو چکل ملکی دا 2 لک روپے پہ قرضو پا بخاری شریف کی رازی 2 لک قرضدار او قرض دسو خلق و د سلامانتو نه خودل دا به لکه ما سلامانت یک دی خو ګورې زبې لګوم دا به ما قرضي ابه خرج کولې د خدای په لار کې ابه لګولې ځکه مړ کېده نو زوی راغوښته وی بچي وی زړه زیات غمجنې ما یو جهاد لته وی زما دا یقین چې د جهاد کې به شهید کېږم هما سره د خپل قرضونو غم دی زما قرضونه بخلاصه او ایک قرض زما خلاص نچو مال میں کم و قرض زیادو نو زما دا مولانا سوالو کا مولانا میں غواړه دربے کی وی ما ته تاسو کا بابا مولا دې سوکتے وی رب العالمین आवाज وو کی چې اے دا زبیر مولا دا قرض پاتې دې تنظیم ولاو کا نو چې کله مل شو نو هغه کورونه شپاړس کور په مدینه شریفه کې او سب لازم کېوا هغه خرصول باندې شروع کړه 2 لک روپے قرض امته ورکړ وصیتونه کړو هغه وصیتونه ورکړل او میراث کې ورکړ او ټول مال یې سونو چې خرڅ کړل 2 لک کم 6 کروڑ درهم دې مال پاتې شو 2 لک کم 6 کروڑ درهم چې نن سبا درهم قیمت تو ګوره نن سبا تی اربونه روپے جوړيږي اربونه روپے دی جوړيږي مالدارو نو مال جمع کول او مال ساتل دا مې دې پورې وي دا من نه دي عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ صحابوں کی پورا مالدارو دې چې کله مړ شو څلوري بیبیانې دي نو یوی بیبی وی دا سیو کې چې مال خپل پورا حصہ مرا کوي مال نه اسونو کې غواړم نه پوخانو کې نه ګړو چلو کې نه پزمکه کې نه غد مال کې پورا حصہ مرا کوي لګوند راکې
په نغد مال کې. نو چې څلور ښځې وي نو د څلورو واړه ښځو په شریکه 8 حصه کېږي چې د سړي اولاد دي، د یوې پکې 32 حصه کېږي. د دې 32 حصه کېده ډېر لږ شی نو د په ځمکه کې حصه وانغېسته، اسونو کې، اوښانو کې، ګډو چیلو کې، جایداد کې وانغېسته، کورونو کې، او په نغد مال کې پوره وانغېسته، لږه واغېسته. لږه څونه وه؟ هغه 80,000 دینار اشرفی ورته وي، د سرو زرو سکه ده. دا مالدار صحابه وو. نو د مارونو دا د حضور پاک په زمانه کې دی مالدار. حضور پاک منع نه ده کړې چې تاسو ولې مالداران یې، ولې مال ګټئ. تجارت حلال دی بالکل کول شي، زمینداری حلال ده بالکل کوا، نوکری حلال ده بالکل کوا، خو خدای پاتې نشي، عبادت پاتې نشي، رسول الله درنه ير نشي، او ذکر پاتې نشي. قرآن شریف کې الله فرمایي رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. دا سه سړي چې نه غافل کې دی له تجارت او بیع د الله د ذکر نه. دا نه وایي چې تجارت مکو او بیع مکو. بعض خلک زمونږ نه پوهي هغه حدیث د دنیا اور چې دنیا خنه ده، نو چې بچو کور جوړي نو دا ولې جوړي، که څوک اخلي دا ولې اخلي، که څوک حج لذي الکه دا پیسې ده کمې شوه دا ولې دا ګټې کوي، دا تجارت ولې کوي، دا مزدوري ولې کوي، او دا زمینداری ولې کوي، دا دکانداری ولې کوي. د دنیا خو نبی علیہ السلام بده ویلې ده. نو ورونو په دې ځان پوه کې دا هغې دنیا بده ویلې ده چې هغه تا د الله د ذکر نه غافل کوي. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. هغه سړي چې تجارت او اغشتل او خرصول دوی د الله د ذکر نه غافل نه کي. تجارت تم کوي، غشتل خرصول دم کوي، خدا الله دې مور سره علی چې د الله نه غافل نشي. دا خو دنیا د بد نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حنین فتح نو په دې جنگ کې ور سره د مکی مکرمه خلک هم شاملو، مال څونه ډیر زیاتو غنیمت. نو حضور پاک به یو کس له سلسلو خان ورکو. دې زمانہ کې داسې ویل چې سل موټر چاله ورکی ډیر زیات مال وکړه، یو لسلو خان، اتیو خان، 50 خان. د مدینه شریفه خلکو له مال کم ورکړه. نو بعد نوجوانانو هغې وی پیغمبر علیه السلام ګوره د خپل کلي د مکې خلکو له ډېر مال ورکړو، مونږ له مال رانه کړ. نبی علیه السلام مبارک ته دا خبره راورسېدل. نو دا انصار ټول را جمع کړل په یو لوی تمبو کې. وی صرف انصار را جمع شی بل به څوک نه. نو حضور پاک ته تپوس کوي تاسو د څه خبرې کړې؟ نو مشرانو وی صرف وی مونږ مشرانو دا خبرې نه دي کړې او نوجوانانو کړې. وی سب ویلي دي. وی دوی وی ګوره دروغ باغې نه وي. وی دوی وی چې پیغمبر علیه السلام د مکې خپل د کلي خلکو لا مالونه ورکړل او مونږ د مدینې خلک یې مونږ له رانه کړل. حضور پاک وی بېشک ورمې کړل مالونه. ولې مې ورکړل؟ ځکه مکه اوس مونږ قریب فتح کړه، د هغې نه مړیم شوي دي او مونږ به تې اوس ځو مدینې ته. نو اسې نه دي بیا بغاوت وکړي، بیا کافر نشي. او چې په مکه کې کوم مسلمانان دي هغه مړه کړي، مال ورکوم چې د زړه مینه پیدا شي اسلام سره. چې ګوره اسلام خو ډېر ښه شی دا دی، ګوره مال هم پکې میلاویږي. نو دوی به بغاوت او سرکشي به ونه کړي. وی ای د مدینې خلکو، عجیبه لفظ یې ویلی دی، ای د مدینې خلکو، وی سم خیال دی چې خلک ځان سره اوښان بوزي او درهم او دینار یوسي، او تاسو ځان سره مدینې ته رسول الله بوزئ. نو رسول الله خدي کمال او دولت خدي هغې وی رضینا بس مونږ خوشحاله یو، نه موخ پکار دی نم درهم او دینار پکار دی. خلک د بوزي څاروي، مونږ به ځان سره د دواړو جهانو سردار مدینې منورې ته بوزو. نو ګوره یوازې مال ورکول او مال ګټل دا ګناه نه ده او جرم نه دی. دا مې په دې پوهولی. صحابه لګیا به ستن باندې به ځان له جامې جوړولې، ټیلر به جامې به بل له جوړولې، خو چې بانګ به ووي نو بیا به ستن په هغه جامه کې دننه پرېښود او مانځله به منډه کړئ. داسې به نه کوله چې ورېږه دا 2-3 ټکه دي چې دا سر ته ورسو نو بیا ومانځله ځم. دا دنیا ښه ده. هلته به لګیا او برقه باندې به اوبه راایستلې، باغ به اوبه کوو.
چې باندې وې نو نیمه ورقه به رسته وا دا به نه کوله چې ورګه یاره یو دوه کشري دا خو براو باسم ابه واپس پرې خو د کلیته جمعه ته به منډه کړې دا د دنیا ګټه خدای بدن نه الته به لګیاو کټوي به په خوله خو چې باندې وې بس اور به ترويستو جمعه ته به منډه کړې دا دنیا خدا لګیاو س تجارت دکانداری هر څه کوا الله باندې رے رسول باندې رے ذکر باندې رے دکان کې کینا فالتو وخت کې چې گاک نشتا الله یاد ولا اله الا الله زمکه او بخوالم کو الله یاد وکنه او چې کله بانګي وې نو بپرې چل خدای مل مدرا شي خبره وسره کې او به پسې ورق تشاته دي نو سبکه مونږ چې دې نه خرابيږي او بخوار نه خرابيږي تاسو له چل درځي لاشه نږدې جمعه تا او خپل منځو کله جمع سنت نوافل وکا او دا غینه پس نه غراشه او خپل کار کاوه یو سړی او غلام اغشتدا ګور د الله په فضل کېږي یو سړی او غلام واغشت دا یو سړی څه سودا غشته وا او بلا سودا و خان بابا الکه سوچته چې دا سودا را سره کوړته یو سی یو غلام هغه او زبر سره یو سم په دومره پیسې هغه سودا په سر کړه او روان دي کې د ما خام بانګوي چې باندې وی خان بابا وې زه خو منس کوم وې نه ما سره سودا کوړته ورسونه بیا منس کوا وې دغه کې مې خاودا کله ته صبر کې همون بو کمرا وشندر سر به یو سم په مزدوري برا کې او کنا صبر نه کې د دې اوس دون راوړو پیسې د نه غواړم په خپل وړ سلام علیکم دا مې د خیراتي وړو مت پرېدم متول ستاره پاره پرېدم الله دې موږ داسې جوړ کړي موږ وایو نه هر په مکه مکرمه کې د مال قسمی دا حالت زه په خپل په ما یو ځل نه سو ځل داسې پیښ شوی دي دکان ته ورختلې باندې اعلان دی ویل او دکان ته ختلې سودا د پاره او د بان وخت دی دکاندار سوی ویځي جی باندې پس را ده الګره خو لا بان نه ویل نه وی منځ په یو رسو خبرې کړ ستا خبر ته غوډ نه دي کته ساره کې غسل ورته کوي دکان نه دی وباسي پردر اویزان د کلان دی کی دا غیدا یقین دی په الله چې کدا غاک لال نو چې الله خوشاله کوم نو غاکان ډیر دا څه ده او کدی غاک نه غټو کوم الله خپکم نو که پیسو غټم برکت او خیر به پکې نه دا څه یو ځل نه ډیر کرته شي یو دکاندار لالم سودا مو سره شروع کړه ا سودا کې مو سره جوړ کول په مدینه منوره کې ته جوړه مې کوله دې کې الله اکبر ناره نو بس ما پکې یو ټکیو یو رکوډ ټکیو پیسې مې ورکولې ما ته وی دا کې د منځو کې بیا برازو ما وی باند خوشورو شو رسیدو منزل وی ته کېره دا سامان زرواغه شانګاله کې خود ما ته وی زیر سواکل وی شرمولو بخپل یو منټ کې خبر اخلاص ده یو منټ کې دام کې دي چې بیا دا دکان ته راغلم نه بل دکان نه مې سودا کړ یو منټ کې خلا الله اکبر هم سړی نشي ویل لیکن دون خود خپشو سامان نیغ راخ کاغه دراز کې وګرځاو او روان شول رجال لا تلهيهم تجارت ولا بيع عن ذكر الله هغه سړي چې تجارت او ګټه او اغشتل او خرڅول د خدای د ذکر نه غفلت نه پیدا کوي ناغه پندي سوای او ای بابا زداګه دې مانځل لاړم ته صبر کولې شي اوس منځو کوم را بشم د سره به یو سم پیسې برا کې مزدوري او که صبر نشي کولې په خپل وړا هغه خالي حیران شو چې اوس وسوکم نیمه لار کې هم ته بل پندي نه ملاويږي د لال مانځل چې مانځل لار درې رکعات منځو کور پسې دوه رکعات سنت وکړه اوس قبل سره وی کنه ای به جوړه ګوردمه سره بل مزدوري چته یو نسی نیمه لار مزل میکړل هغه مو بوړي دوه رکعات نفل شروع کړ خپه اطمینان ورپسې دوه بیان شروع کړل ورپسې دوه بیا شپږ رکعات سنت پسې نفل مو کړل اوابین او دغه چې بار راوته او خان بابا خوټ کیږي چې لکه خلکو همونځو کلاغه خلکو د جمعات نه وته او دا ظالمو څخه پوری په منځور نزدیکیږي ګوري دې مسکي تراوی شروع کړي کسې جلې شروع کړي او تا دومره نا وخت کړي هغه مې ورګه بعضی مزدور مخیاري وې صاحب د خوراتنم خو دې نه را پرې خودم راتلم چې ستاره پندر سره یو سم خو نه را پرې خودم وې څوک داسې شته چې د ما مزدور نه را پرې دا څوک دې کې نه را پرې خو دې وې هغه چا ز بهر د جمعات نه را پرې خودم کم ذات چې ته جمعات ته دن نه را پرې خو دې
زه بار نه پرېښود د مارونو دا مونږ چې د مانځه راغلی یو د مانځه د امینه په دې ګرمۍ کې مونږ له پزله کې چا چولې ده الله چولې لري لري ځای نه پیاده خلک دي چې مونږ جومات ته راځي دا الله چولې ده د امینه او ډېر خلک به وي چې هغوی به اے سي ګانو ته پراته هغوی به کور کې پکو ته ناست دي حجرو کې پکو ته به ناست دي دکانونو کې خپل سودا ته پکو ته به ناست دي د هغوی زړه کې الله د امینه نه ده اچولې او ستا په زړه کې دا مینه اچولې ده ډېر خلک به چې د جمعې مونځ به هم ونه کړي ډېر خلک به چې سهار مونځ به هم نه کړي ډېر خلک به چې د ماسخوتن مونځ به هم ونه کړي د مارونو دا محبت مینه د الله د طرف نه ده او د الله ډېر لوی احسان دی او خدای دې زمونږ ستاسو نصیب کړي حضرت عبدالقادر جیلانی رحمه الله خو یرا دا یو داغه دنیا چې د خدای نه غافل کوي بل هغه دنیا چې دا ډېرې منډې ترړې دا د بعضې سړي وي سار نه ماسخوتنه پورې بس پیسه ده او د شپې چې اوده شي نو سوچونه د پیسو دي او چې مونځ کوي په مانځه کې هم د دولت سوچونه دي دا ښه خبره نه ده عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خپله قصه په خپله کې د طالب وم دې سید و پلار یې سید و مور نم د طرف نم سید و مور او پلار یې دواړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اولاد کې راتلل ډېر لوی بزرګ تېر شوی زمانې او ډېر لوی عالم وګورئ یوازې تش صوفي نو یو تفسیر یې لیکلی دی تفسیر جیلانی ما سره شته قسم دی چې هغه تفسیر مې وکړ ما ته دا سړی اسې عام صوفي ښکارېده مې اسې نیک سړی دی علم به د وي خو دومره بني خو چې مې تفسیر وکړ د هغه تفسیر نه ما ته د هغه علمیت معلوم چې دا خو د زمانې ډېر لوی علامه تېر شوی دی ډېر لوی عالم وی یو ځای کې طالب وم یو جومات کې نو وی ما به څه چل کوه وی په صحرا کې یو بوټی و په هغې کې میوه وه وی چې اوږې به شم نو وی هغه صحرا کې بوټی و ځنګلي د دریاب په غاړه وی لا بړم د هغه بوټي نه به مې میوه راوشکوله په هغې به مې خپله ګزاره کړه دا د وظیفو دا رواج صرف زمونږ په دې علاقه کې دی ګوره دا بل ځای نشته وی یو ځل داسې وشوله چې زه لاړم هغه د صحرا ته د هغه دریاب غاړې ته وی زمانه مخکې خلک خبر شوی میوې خلکو شو کولی وی ډېر زیات اوږې وم وی چې جومات ته رالم جومات کې یو سړی ناست دی ډوډۍ خوري وی چې ډوډۍ خوري او داسې مې ورته وکتل نو ډوډۍ ته مې شوق پیدا شو او چې هغه لوړی اوچتی او شخوند مې وی نو زما ژبه راوته چې خدایه وی ست یې راته وکړه چې ملګري راځه ما سره ډوډۍ وخوره خو یاره وی ما وی چې تش ست یې وکړه نه درځم وی مې چې نه درځم خو یو لکه مې وی چې خدای پاکه یو ست کبل یې وکړه ځکه ډېر اوږې وم او دا زړه مې چینګېده وی هغه را باندې پېښ شو چې دا سړی خو اوږې دی دا هلک طالبه او دې خو غیرت پکې دی نو په یو ست نه راځي وی را پاسېده وی ما ته وی چې راځه ما سره ډوډۍ وخوره وی د مټې ونې مور سره کېناستم وی ډوډۍ مو سره شروع کړم وی ما ورته چې میلمه ده کم دی وی ما ته وی چې زه د جیلان نه راغلی عبدالقادر جیلانی د کلي دلته څه کوې وی یاره دا یو بوډۍ ښځه ده زمونږ ګاونډی ده هغې ما ته وی چې زما زوی دی او فلانکې علاقې ته تللی عبدالقادر یې نوم دی دا 100 روپۍ راکړي چې که مهرباني دې وکړو دا پیسې دې وله ورسولی هلته به چې د جومات کې مدرسه کې سبق وي دا پیسې وله ورسوه عبدالقادر نو جیلان دی وی رالم دا ټولې مدرسې جوماتونه مې ټل کړله چڼ کړل خو هغه هلک مې پیدا نه کړ نو وی اوږې ومه نو وی په هغه پیسو مې دا ډوډۍ ځان له پکې واخېسته نو هغې ته ناست دی وی ما ورته وی چې دا پیسې خو زما دي عبدالقادر خو زما نوم دی او دا خو زما مور باندې را لېږلي دي وی سړی ملامته شو وی مې چې مه ملامته کېږه خیر دی وی یو ځل ناستو عبدالقادر جیلانی رحمه الله دا ډېر زیات مالدار سړی و غریب نو یو سړی راغی دی غوږ کې ورته څه خبره وکړه دی ورته وایي الحمدلله لږ سوچ وکړ بیا وایي الحمدلله نو بیا درس کې لګیا دی نو یو بل سړی راغی هغه ورته غوږ کې څه ټکي وویې نو ده لږ سوچ وکړ نو بیا وایي الحمدلله چې درس لاش یو طالب ولا راغی وی حضرت دا څه چلو چې هغه ته خبره وکړه نو لږ سوچ نه پس ته الحمدلله وی دا دغه سړی راغی وی ده ما ته وی چې ستا کومه کشتۍ ده مال را روانه وه په دریاب کې نو هغه کشتۍ غرقه شوه
نو ګوره چې کشته اعمال د چې اگر چې خو مسنونه طریقه ده چې سړی وي انا لله و انا الیه راجعون. دا مسله ذهن کې واچوي ښه کہ بجلی لاړه تکلیف در تور سے لګ دې کډې نظر وای انا لله و انا الیه راجعون. بجلی لاړه شي، مال دې رک شي، تکلیف در تور شي، لاس پر زخمی شي، گاڑی دې خراب شي، اس دې ګډ شي، خو چې معمولی تکلیف هم رسید نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل انا لله و انا الیه راجعون. او چې خوشحالی در تور شي نو فورا وای الحمدلله. نو عبدالقادر جیلانی سے وی تاغسلی وی چی سید چلتے وی چی کشتے غر کشوا نو دا خو تکلیف ہوتا انا للہ ولی وی چی الحمدللہ دے وی نا وی مال اخپرلو تا سوچو کو چی دا مال دی کشتے پتے غر دی مال پتے خپا دے وکنا وی الحمدللہ علم مطمئنو پوٹے خفگانم پکنو نو ما دا خپل غلق پا اتمینان دا وی چی الحمدللہ علم مطمئنو دارنگی او بل بزرگ دے چاوتوی وی غل دی کندر کړی دی او بیګا ټول مال وړی دی دی الحمدلله. چا ورته وی سنتو خلاف دی وکړل، سنتو کې خو انا لله وی تا الحمدلله وی الحمدلله پدې وی ما چې مال وړی دی ایمان را نه دی وړی. ایمان چې سړی الله شو برباد شو او مال خو المال غاد ورا مال خو نن یو سبا راځي نو پدې مې الحمدلله وی چې ایمان نه دی وړی مال وړی دی. او دویم مې الحمدلله پدې وی درې دل الحمدلله ویلو. دویم می پدیوې چې نیم مال وړي دي نیم پاتې او دریم می پدیوې چې زمانہ غلا او شمال چانه راکړي دا سړی خودم کې دې شم چې راغله وکړه کنه ورسونه او خيار خبره ایمان نه دی وړي مال یې وړ نیمه یوړه رو ټول یو نه نیم خو بیاشتا او بیا الله حمد پدې مچ دغه انسان دی زم انسان اغل شو دما ډاکه کوي زغل نیم کې داګه ډاکه کوي. عبدالقادر جیلانی سے وی الحمدللہ میں پدې غل په اطمینان وی بل بیا را وی هغه ماته وی جنار کیشته بچوا و نه لري اطلاع را چې بچوا وی بیا مې دې زلتا نظر واچو چې دا ما د زل په سونه خوشاله دي په دې بچ کېدو دا کبا دې وصلی مال اومني دا غر کېدو نه بچ خوشاله شي کنه وی لکه مې استغیر نور اغلی او مقصو چې څنګه مخکیو مې چې الحمدللہ. اوس دا عبدالقادر جیلانی دې مالدا د دنیا دولت من لیکن زمارونو مال پسې داسې لیوانی نو لکه مون خلک یو پسې لیوانیان یو زړی مطمئن او مال شته که نشته. اوس دا دنیا ښه ده نو دا مې ته د دنیا دوه حاله وي دنیا هم ده او خراب هم ده. مطلقا دا به نه وي چې د دنیا ګټه حرامه ده او تجارت حرام دی نه ښه نوکري کوه حلال او ښه ډېرې پیسې ګټه تجارت کوه ښه ډېرې پیسې ګټه او زمینداری کوا خډېرې پیسې ګټه حرام نه حلال خو الله مې روا مونږ مې روا زکات ور کوا صدقه کوا مونږ کی سوچونه دنیا او تجارت نه کوا مونږ کې الله ته متوجه کېږي بس دا دنیا بهتره ده. او هغه دنیا چې سړی پکې لګیا دی مونږ ير خدای ير ذکر ير صدقه نشته حج نشته زکات نشته مسلمان سره خېګړه نشته حلال حرام ته نه ګوري خورا جمع کې او د دنیا سوچونه دی مانځ کې د دنیا سوچونه بس ډېره مې کړې عبد الدرهم دی او عبد الدینار دی لګیا دی خطه دی ورپسې دا خانه ده. بیا صاحب د مرقات یو واقعي لیکلی دی او سړی جمعات ته راغی چې جمعات ته څنګه رانه وته او مولا عجیب رحمت عثماني صاحب هم لیکلی وی د دنیا د جمعات په دې ګټ کې یو ځکه یو سړی ولاړ دی بل ګټ کې مولاړ دی بل کې مولاړ دی بل کې مولاړ یو خشته انسان دی خپل او هغه سره خوانچه ده او پکې قسم خوراکونه دي نو دا خوانچه یوړه ګټ کې چې کم سړی ولاړ هغه له یوړه هغه ته مخواړو او دا چې سپک تندي وتاو کته دوله دی بل طرف ته خشته انسان ولا خوانچه دی بل طرف ته راوړه یې خوانچه کې اوس قسم خوراکونه دي دا زمانه قسم اعلی قسمونه دي نو عادت الامخ داسې تروش په بل طرف ته واړو هغه لا خوانچه دی بل طرف اته مخړه یو دی ورپسې خوانچه ګرځي اخره کې مینتم کوي چې والله ډوډۍ او خرو خیر دی او دادی هغه دی اخره کې هغه یو ډو کې راوغشت هغه خوړو چې وې خوړو نو دا خوانچه ولا نه دا قشتا هغه ډو کې اوچت کړو د پرې مخه وښته چې غوخه به خوړا ډو کې راغشتو دا چې چا ولا خوانچه د په مخه لګیا دی ولي
او دې بیا هغه راځي کوي چې خیر دې معوله خدا ډوډۍ وخوره چې موړ شو بل له ورغی هغه بل هم ته کله مخ یو خوړی بیا دې مخ بل خوړی ورته خوانچه نیولې جي دا وخوره اته مخ له رکشل شل خورم لکه سړی چې خپه شي ډوډۍ نه خوري دیو یا رضا کوي مینه زاری ورته کوي اخره کې چې رضا کا ډوډۍ اډو کې راواغ شوي خوړو چې وډو کې بچت کړم دقه خپل سړی را چاوله خوانجه ډوډۍ دا به پیوښت دا سلور وار سره دا چلو کو دا سړی لکنه دی وی چې دا زه وګریز دا مرګره او دی خوانجه د نه ګوري چې دا مال وکړه راځي اچ هغه له یو سین دی ورشي انت وته ودرېږي چې دې پسې به دا سره شي هغه دالار پری التلار شي ابل دی لار شي ورته الته کودريږي چیرې په مې نظر شو هغه یو اولی پاډو کو زپ او مخم ته اړای او زوته محتاج اوږي مې مال ولې نه وروړي الته وته ودرېږي اچھا هغه لور کې ابل ګټل شي خدای پاکه لا خدا ورخه پرې خو په بل طرف لا الته وته ودرېږي خو چې هغه سلور والا کسان خماړو شو اخره کې دل راوړ دې خدای ما کې نه پتا مو او خوشاله ورته بس داړو د نر بچي سوچ نه کړي او نه ته مخ یو خپل خپل ولې دا اډو کې راوغشت چې اډو کې څنګه راوغشت نو اډو کې چت او دا وشتون کې پیوښت او چې ویښت هغه خوانچه کې خو دا او دې مړی کېونه وستا غدا سره دې وشتم ولې او خانګو کې لاس ورکو سم کې لارو بر ډوړې در باندې خورم او ډوړې مې دل راوړه او ما بیا په اډو کې دی غوخه دی خو په اډو کې ماولې سمې ومګه اورته وای چې دغه نور خلکو په اډو کې وشته نو ما وی دا ور دی علاقې رواجی نو یسو کله ډوډۍ وروړه غوخه وخوري نو بیا په اډو کې ونی زه خبرم خواږي دا چلو کمان دا چلو کا وی به وقوف بچیا زه دنیا دا ما سره چې کوم شی دنیا دا ما نه خپه دي راضی کومه تاسو نو ما ته توجه نه وکړې یو خوا قتل کله بل خوا قتل مانه د ضرورت په وخت کې شی علی مې استعمالي خو بیا را باندې لاړې تو کې پاړو کې مې ولي زه دنیا مو دا د دنیا نه تختیدون کې خلق دي زه خوشاله مو راضی کوم او تاغه نه ما تستر کې باقی نه ولې کله یو ګټ کې ودرې دي کله به تاسو بل لار نه ولې وا ته خود کزر کوم کنه کوم را پسې را منډې وې هغه کما ولې دي راضی کوم او کته لګه مخوالي خو په سرمن دی او باسم دا زموږ مثال دی ورونو ګوره د صحابه د دنیا حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبر در رات را یاد شو هغه د کپڑے تاجرو د 50 کسو کمیټي جوړ کړي وا د فقه حنفي کې جوړول د 50 کسو کمیټي وا امام ابو یوسف امام محمد حسن ابن زیاد امام ظفر دا وسره ناسو د 50 دا وکړه زیاتو کله بکمو د 50 کسانو جمله اخراجات امام ابو حنیفه سے پورا کول یواز ردویله د کور خرچه د بچو خرچه د کتابونو د قلم د واد د اسونو دا ټول خرچه به امام سے پورا کوله د جیب به ور کول او سبه کول تجارت به کو د کپڑے تاجرو لګیا به یو ده یو سړی د 1 لک درهم ورکړو 1 لک وی لګیاو څه تجارت کاوه هغه سړی ډیره موده پس راغی چراغ امام سے ورته لکتا خو ډیر وخت واړو وې سب زبردست غټه مې وکړه وې سونا وې 1 لک مې واپس وګټل 2 لک ولا راوړ وی 50,000 غټه ستا کیږي او 50,000 جمع کیږي وی دا دومره غټه دي څنګه وکړه وې د چې کومه علاقې ته مې کپړو یو ولته کپړه ګرانې ده نو ما خوندې کړه کې مې خو دا چې ګرانه شو نو خګرانه مې خرڅ کړه روپے پسې روپے مې وګټله وې ان لله و انا الیه راجعون دا خو دې غلطي وکړه دا خو د خلکو د ضرورت نه ناجیزه فایده واغشتله وی خوای استا په کې سونه ګټه کېږي 50,000 کور تلال 50,000 کور اورېدلې ورکړي او دا اصل 1 لک او 1 لک ګټه به یو شو دا علاقې په فقیرانو به تقسیم کړي دومره پرهیزګار او لګیاو خرچې بم کولې د ټولي کوفې د کندو رندو یتیمانانو مسکینانو لیست امام ابو حنیفه سره پروتو خزانه والا سره لیست پروتو پر رمضان کې به جامع ټول لګلې او د اخترونو جامع به امداوي کولې او اوړه او هغه زمانہ کې چې کوم اجناس د خوراک دي دا به خلکو له کورون ترسو دومره سخی او چې کله وفات شنو په خزانه کې څومره پیسې پرته دا ټکی بناشنا وره قاری طیب صاحب لیکلي په خطبات حکیم الاسلام کې چې کله وفات شو د امام صاحب په خزانه کې 55 کروڑ درهم پراتو 56 کروڑ درهم
درهم 200 دی، نن سبا به شرعي درهم کم از کم 50 روپے وي. نو 60-70 نه 55 کروڑ کې ضرب ورکړه، اربوده ته جوړېږي که نه جوړېږي؟ دنیا منع نه ده، دنیا ګټل حرام منع نه ده. طلب المال الحرام حلال فریضة بعد فریضة. تجارة رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله. بعض خلق دا وایي لکه دا ولې دا سړی دکانداری کوي، دا ولې دی دا تجارت کوي، دا ولې دی دا نوکری کوي، دا ډېرې پیسې ولې ګټي دی که نه؟ ښه کوي چې ګټي. خو یاره چې الله او رسول ته هیر نشي، منځ ته هیر نشي، ذکر ته هیر نشي، بچي له الله نه غافل نشي، او دې په خپله الله نه غافل نشي. په دې دنیا به جومات هم جوړ کړې، حج به مو کې، عمره به مو کې، فقیر مسکین سره امداد به مو کې، او که نور اسم نه د بل د سوال نه خو به بچ شوی که نه؟ بچي د بل د سوال نه خو بچ کړل که نه؟ دا ډېره لویه خبره. لیکن هغه دنیا چې حرام او حلال نه پېژنې خو را جمع کې، هغه دنیا چې د منظر نه هیر، روژه هیره، زکات هیر، حج هیر، عمره هیره، جومات کې صدقه کېږي، تا جیب ته جلنده والې ده، جومات کې کار کېږي، جیب کې د زیړ لړم ناست دی، بل مسکین دی خوا کې د لوږې عمري جیب کې د زیړ لړم ناست دی، هغه له نه ورکوي. دا خطرناکه دنیا ده. زما وروڼو دا مې دې پورې وي چې سړی حلال مال طلب کوه، بے شک طلب کا. حضرت سلیمان علیہ السلام د ټولې دنیا بادشاہ نه دی، حضرت داود علیہ السلام بادشاہ نه دی، حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو ځل مال راغی، بلا پیسې وې، په میدان باندې وغورځولې، میدان باندې چې په میدان یې وغورځولې، صحابه راتلل چې کوم محتاج هغې له یې ورکولې، سونه یې ورکولې، دې ته م وکې. ګوره که یوازې مالداري منه وې نو بیا باید 5 شپږ روپۍ ورکړی وې، وې نه چې څومره وړی شی وړی. حضور پاک خو سخي و ډېر زیات کړی. حضرت عباس رضی الله عنه راغی، وی صاحب زه خو به ډېرې وړم، ځکه چې ما د بدر د 2 قیدیانو د ځانم او دروارم فدیه ورکړې ده. وی یو سات نو یو غټ څادر یې راوړو، نو هغه درهم یې پکې واچول، نو هغه یې وتړو، نو اوچتاو یې نه شو اوچتولی. وی صاحب چاته ووایه چې دا راته اوچت کې وې نه. وی ښه ده نو ته مې روارې ته راته اوچت که که حضور پاک ته وایي. وی دا کار نه کوم، پښتو دونه یو واچوي چې څونه وړی شي، نو بیا غوټه اوس پر دګې ته کم کړه، نو چې کم یې که غوټه یې ورکړه نو بیا اوچتو، نو بیا نه شي اوچتولی. وی د الله رسول وی که نه امتیانو چاته ووایه چې دا راته اوچت کړي که نه؟ وی نه. حضور پاک ورته خندل، وی ښه نو ته مې روارې ته راته اوچت کړه که نه؟ وی زه م نه کوم. بیا یې ته لږ کم کړه، څو ځله دا چلو کو، اخره کې په ډېر لوی تکلیف باندې اوچت کا، او په دې اوږې هغه مال کېښود. داسې روانو حضور پاک مبارک ورته هغې پورې کتل چې دې تر څو په لاره کې پناه شوی نو. ولې ورته کتل؟ د هغه د هغه حرص ته وجه نه په دې مال باندې. منع نه که چې مال ډېر وړل ګناه ده او دا منع دی او دا حرام ده، خو ځان به ورپسې لیونی کښېنه. عبد الدینار او عبد الدرهم، د دینار او د درهم رایې به د ځان نه جوړه. بعضې خلک یې د کال 12 میاشتې له بچو مخني او پیسه پسې مړ